الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو ځینې ټایم کې زما سره الفاظ هم ختم شي، زه یم چې اوس د کوم ځای نه شروع کړمه. د یو نیم کس دا درد دونه سیوی چې مونږ وایو چې خدایه څه وکړو، ځکه چې دغه واړه دي او سړی چې غریب شي نو بیا په خپل کور کلي کې هم ځای نه او کله چې بیا د یو تورسرې خاوند نه او واړه بچي ورته پاتې شي نو د هغې خو بیا ځای د سره نه. نو دغسې واړه دي چې هغوی دلته کې راغلي دي او د کرایه په یو کور کې ژوند کوي، په یو بیټکي کې. د هغوی خواله راغلي یو، یتیمانان دي، بې اسرې دي او دغه کوشش مونږ کوو چې دغه تورسره چې ده چې د دې بچو دپاره چېرته خیر ونه غواړي او کومه چې په پرده کې ده چې دا زموږ نه بې پردې نه شي، بار رانه راونځي. نو په دغې سلسله کې راغلي یو د دغې وړو خواله کاکا ناست دی، د دوی لور ده، کونډه ده. السلام علیکم. کاکا لور دې په ځوانۍ کې کونډه شوه، واړه بچي دي، نو ګزران یې ګران نه دی؟ بلکل ګزران یې ګرانه ده، ډېره زیاته، خو څه وکړو چې نو د الله کار دی. بلکل. او دې کور کې اوس اوسېږي که نه؟ مخکې خو دوی بل ځای کې اوس دلته اوسېږي. د دې کرایي څو ده؟ د دې کرایي چې نو 4 زره. واړه هم دغسې واړه دي، څوک د ګټې وټې د کار کسب نشته، نو تاسو هم په کټ باندې یې په خپله، نو دا به څنګه؟ زه ځان نه بیمار یم او چې نو مطلب دغه حساب کتاب دی پوه شوې. او دغه کراچۍ نه راغلی یم او بس دلته دا واړه دي چې نو دوی سره ناست یم پوه شوې. مینوالو که تاسو وینئ نو د پښتو معاشره ده او هر سړی خپله خور لور داسې بیا یوازې پرېښودی هم نه شي چې بې اسرې شي. نو نور هېڅ هم نه، خو د دغې وړو چې د میاشتې د کور د کرایي او د دوی د خروسکو د سامان کېږي، کومه خور چې په پرده کې ده چې دا دغسې په پرده کې پاتې شي او کوشش دغه وشي چې د دې وړو سره مونږ ودرېږو، میاشت په میاشت د دوی خرچ وکړو، د دوی د سکول ذمهواري واخلو. مونږ به په خپل طرف نه هم کوشش کوو چې دا واړه په ښه سکول کې داخل کړو او دوی ښه سبق ووایي، معاشرې له مونږ یو ښه بچی ورکړو. دغه به زمونږ کوشش وي او دغې وړو سره به ودرېږو انشاءالله. چې زه خو د څو پورې ژوندی یم زما به دا کاري او ستاسو په مرسته به دا کوو چې انشاءالله دغسې واړه زمونږ نه بې لارې نه شي، دوی سبق ووایي، د سکول ته لاړ شي او دوی ته د پلار کمې محسوس هم نه شي او دغه خورکۍ چې کومه ده چې دا په پرده کې پاتې شي. هېڅ هم نه یم، فیصله په تاسو باندې پرېږدمه، باقي ستاسو خوښه ده. سکول ته ځې که نه؟ سویم کې تیز ووایه. ښه ماشوم دی، خو زه ته ډېر هم تپوس وکړم نو هغه ماله زما د خبرې جواب نشي راکولی. نو کوشش وکړئ چې د دې وړو سره ودرېږئ او چې څوک میلاوېدل هم غواړي د دغې کور او سره وړل غواړي، موږ به ورته ځای وښایو، موږ به ورسره راشو. ډېره مننه، د الله په امان.